د بچی په تربیت کې چې د مور کم کردار دی او مور چې کم کردار ادا کولی شي دا کردار پلار نشي ادا کولی. پلار خو هغه څوک دی چې په یو تیاره باندې وتلی دی او بله تیاره باندې راځي. پلار خو هغه څوک دی چې یا مسافر دی، پلار یا په هفتو باندې ورک دی، یا په میاشت باندې ورک دی، یا په کال باندې ورک دی. څوک په هفته کې کور له راځي، څوک په میاشت کې کور له راځي، څوک په کال کې کور له راځي، څوک په کلونو بعد کور له راځي. خو مور هغه څوک ده چې دا 24 ګنټې په کور کې ده. مور هغه څوک ده چې دا د ماشوموالي نه واله د بچی ښه تربیت کولی شي، د هغې ذهن برابرولی شي، د هغې فکر برابرولی شي. تاسو په دې خپله معاشره کې نظر واچوئ، د چا مور چې دینداره وي او د چا مور چې دین سره مینه کوي د هغې بچو ته خیر دی وګورئ. د هغې بچی به دینداره وي، هغه به صف کې ولاړ وي، د هغې په لاس کې به تسبیح وي، هغه به نفلو ته ولاړ وي، هغه به دعا په جومات کې کوي، هغه به د قرآن تلاوت کوي. ولې هلته مور تربیت داسې کړی دی، هلته مور فکر داسې ورکړی دی، هلته مور سوچ داسې ورکړی دی. بچي ته لار د جومات ورښایي، بچي ته لار د مدرسې ورښایي، بچي ته سمه لار ښایي. خو چې کله مور په خپله باندې ټیک ټاک ته ناسته ده، چې مور په خپله باندې ډرامې ته ناسته ده، هغه به بچي له کم تربیت ورکړي. د بچي په تربیت کې د پلار نه ډېر کردار هغه د مور دی. ولې پلار مې ویل مسافر سړی دی، هغه د شپې په کور کې شته خو د ورځې نشته دی. خو چې مور کله دینداره وه، چې مور کله سمه وه، دا خپل زوی هم سمولی شي، دا خپل لور هم سمولی شي، دا خپل زوی ته جومات ښودلی شي، دا خپل زوی ته سمه لار ښودلی شي، دا خپل بچی دینداره جوړولی شي. د دې وجې نه تاریخ وګورئ، تاریخ کې هغه بچو کردار کړی دی د کم بچو مین دی چې دینداره وي، د چا چې مور دینداره وه د هغې بچی خامخا دیندارې. د دې وجې نه مور له پکار دی چې مور په خپل بچي باندې نظر خامخا وساتي.